الو بله السلام علیکم. خی مننه. تاسو لیونی تاسو بلای بیګه ز پرون دالم ډیر ستړی وم بیګه وختي ویده شو. سبا دی ورځ مې د اس ام اس واخیس یو اس ام اس وکي په ځاتي و بیا زه خبرې نه کوم د ما ټلیفون چا پورته نه کړ دا ولې شي. ها نور څه کوم انتقاد خو نه لري په ګیر باندې شي را دا وری وز تاسو جوړ سره یو نه کاپیره په ګیر نه زما بیرم څنګه نه تاسو لري زه 100 روپۍ خوراک کوم څو نه پیدا کیدا وری وکیلانو صاحبانو اما غواړم چې می کمپاین کې پیدا کړی او تاسو سره به شریک پیدا کړی ګوره وګورئ چې رئیس صاحب نمزونه کې ده څنګه یو فیصد کابینه رات شو د لپاره ډیر د خبر ده درېیمه خبر هغه دا ده چې په باج وزیرانو لزلنه خوشاله یم سرات او بل په دې خوشاله یم د امام ګریډي خو زرات ډیر چې سترګې خو د ځان خړې نه یو نیم خر دغه ملي شورا ته راغلی ناکامه وتلی په باج وزیرانو زه خوشاله یم سرات شو خو زه پوهېږم دا خبرې خو دروغ دي مونته ما غوښته چې واورم دا خلک څه وایي اسدالله خالد خو واده کاندي چې دا ورکم دی نو ما چې چا سره واده کاندي وایي دغه سره سیما غني سره واده کاندي ما ویل چې ولې څه ښه جوړه ده ما همداسې ویل ما ویل ډېره ښه جوړه ده او خدای دې وکړه ما دا سړی به راټول د سلو ښځو نه به یوې ښځې ته ګلالۍ ډېره مشتعله شوه وایي زه به ورسره پوه شم غلی شه ماسې تا ته څه ما تلیفون ورته ونه کړي وایي زه ورته تلیفون کړم چې ته دا کار ونه کړې بد کار دی ما زه په چوشه پرېږدي واده وکړه ټول کیسې که رښتیا وایي خپل فکر کې د دروغ وایم نه په خدای ما خو ګور پریشان وای ته اوس ګلالۍ ته مه وایه چې خپل څه پرې نه ښودم چې ورته ویې خپله یې ورته وویل نو ما ورته متلی څه دغه دی نه وایي دا خو ولې ښځه کاندي بله خپله ښځه لري ما ورته ویل چې ګوره دا د هغه شخصي مسایل دي خدای دې څلور کتار کړ ته مجبوره راشي چا درته وویل دومره ډېرې خولې دي کومه خوله درته وښیم نه هغه نجلۍ خو تیته نه ده غریبه چې راټوله شي هغه بیچاره ډېره ښه ښځه ده زه ورسره پېژنم تګ راتګ سره لرو او خو ګوره نو اوس مونږ خو نه ویل چې رښتیا دې نکاح کړه خو زه پوهېږم نو څه ضرور دی خو ما غوښته چې د خبره دې کړم چې څه خبرې دي فکر وکړه په دنیا کې څه حال دی په دې کمپین کې ګوره رئیس صاحب ما سره ډېر جفا وکړه پرون تللی دی ناست شوی دی ازبکانو ته ښه ورته ویلي دي چې تاسو خدای ناکامه کړي دغه ملالۍ ناکامه کړئ هغه هم یو څو کسه پکې دوستمیان دي یو څو پکې سم دي ازبکانو کاندیدانو ته کله ازبکانو خپله رایه ورکوله اوس نو ټول اسماعیل خان هم زما ته غاښونه چې ملالۍ ناکام کړي وو یوه ښځه ده نو یو دنه یاره کمه حاجي طرفات غوندې یوه دبنګ نه ده د دغه ذوق به څه وي نو حیوان نو نه ده ګوره یو شی مخکې تر دې چې دا خبره وکړي دا پتمن و یو اتمل دوی دغه سره یو ګروپ یو د پتمن سره زه ډېر پېژنم هم نه او دوی باسې داسې خلک را پیدا کړي له کوم قات و کوتې را پیدا کوي او څنګه کوي او خو همدغه خبره مې ما همدومره وکړه یو ورځ داوسي ما د ښځلو په منځ نه ده دغه څه نه پیدا کوي تاسو دا خلک خو په دې ناکامانو کې مې یو د رحیم په ضد کمپین کړی یو اسماعیل خان او یو عبید وردګ وایي چې ګوره ملالۍ هغه ښه سړی دی هغې ته رایه ورکړه چې وردګ صاحب هغه هېڅ قواره نه لري زه خو لږ لږ دغه یم نشم اتلی چې بدرنګ خلکو ته رایه ورکوي و خدای دې ورکه کړه زه درته وایم چې رایه ورکړه دا راته دا بدرنګ ما دغه ډېر بدرنګ دی تحمل یې نشم لرلی رایه نه ورکړو ورته کمپین مې وکړم یو دوه کسانو ته مې ویل چې ګوره مې تاثیر یې په ونه کړ بیا مې پرېښوده نو خدای پاک د انسان ګناهونه څنډې بېغمه د مولوي صاحب لورې چپ
شکریه څنګه ده شکریه؟ وی شکریه سره نن جنګ وکړ. نه شکریه بیخي داسې لولنګر غوندې شوې ده. څنګه؟ دا څه شی ورته وایي ګدایګر غوندې. خدای دا وایي چې هر شی زه وخورم، هر شی موټر زما دپاره، چې سفر زما دپاره، چې پیسې راکړئ. یو رقم په برید راټوله. بله ورځ چې شو نن د الماس مېلمانه وو موږ. پرون زما د الماس منځ کې ورته خبره راغله، ټوکې کې مې ما ورسره مې څومره کسان به دې وژلي او خدای خبر څومره پښتانه دې وژلي. وایي زه تا اوس مېلمه کوم، زه تا ته خپلې ښځې وښیم چې زما یوه ښځه پښتنه ده او یوه پارسیوانه ده او دا ده هغه ده. زه خیلوال کور کې موږ راغوښتي یو ښه فاروق وردګ و خیلوال وایي چې دغه دی چې موږ کامیاب شوي کامیاب کړي مې اوس دا وخت له دوی کامیاب کړي دا نور وکیل وزیران. خیر ته ماته د هندوستان نه څه راوړه ما نه څه غوښتي بس باید حتما په دې خپله خوله وغواړم. ولا چې ورته وایې که څه نو خو هماغه تا غوښتی بل خو دې شی نه وغوښتي. دا صحیح شو هېڅ یې مه راوړه. ګوره زه که ماشومه نه یم، که زه به اوس د دې د خاطره چې خدای خالد وزیر نه شي اوس به عبید ته رایه ورکوم. بېغمه اوسم چې او زه پوهېږم ما چې نه یې نو ما چې موږ خو بیا پښتانه یو لاقل هغې نه خو بیا هم اسدالله خالد ښه دی، ډېر ښه نه دی. ښه ګیلې ځان کونه مه کوه، ځان راباندې ځئ. یعنې د هېڅ شي نه چا درېغه ونه کړی په دې کمپینونو کې. ګلالۍ به ما ته رایه نه راکوي، که د شکریه نه راکوي، که د ته نه راکوي. شکریه خو به رایه درکوي، شکریه یې راکوي، ګلالۍ یې راکوي. که دا رایه نه راکولی یون یې نه راکوي پوه شوې. او یون درته رایه نه درکوي او په هغې پوهېږم. پوه ته به درته بد اخلاق وایي چې بد اخلاق بد اخلاق په څه معنا؟ بد اخلاق سلکۍ لري خو دغه چې ښځو سره کوي. د رئیس صاحب به بله ورځ ما ته زنګ وله دې سړي سره سړی نه جوړېږي. مقصده دغه ته سعادت ته مې سلام ووایه. تلیفون ورته وکړه ما ته چې زه خو د ستاسو سلامونه د وړو نه یم کومه پوه سره سانه یم ما ته معاش راکړې سیمه غني ته وظیفه ورکړه تلیفون سلامونه به درته وړي. هغه مې هم انډیواله ده خو ته مې هم انډیواله یې ده. نه زه دوه نفري نه شم زغملی داسې اول خو یو بل چا پورې تړلی بیا به سیمه غني ته یې رسېږي بیا به آخر کې ما ته نه یې منمه. ته بې عقله یې نه زه خو بې عقله نه یم پوره عقل لرم. عقل یې په کونه کې ده. پیسې سبا ته درته د کریډیټ درلیږم. کریډیټ راټول کړه دا کریډیټ کارت نه ده دا داسې لولکه سر یې څو غوړ کړه په دا کونه دې دا کارونه دې ډېر کړي دي داسې عملي تجربه لري چې و ما کړي زه تجربه لرم راسه چې په تا یم تجربه. نه زه نه غواړم لابراتوار رانه جوړ شي. ته دې په بزنس اخته یې ښه بیا وزیران 19 کسان درځي که زه دا رالمه پیسې به تیارې درته کېدم. ښه څومره راکې؟ نورو نه دي څومره اخیستي نور خو مې اشنایان نه مې پېژانده ته خو مې تا ته خو ویلی شم ما ته 100,000 ډالر او 100,000 یورو دغسې مې په کار دی. ښه اوس ویده سه نو. خدای پامان ډېر زه خدای پامان چې زړګی خدای پامان نو ودرېده څه شی و؟ ورین نه ولې یې قطف چې ودرېدو نو یو څه خو به دې کړي وو. چې مې کړی نو یوه خوله خو راکوه نجلۍ دغه تلیفون دا خبرې نه چلېږي ځه ولې نه کېږي ځه ځان ولاړه سه خدای پامان